کابل کې د سیکانو پر معبد برید کې 2 کسان وژل شوي. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د ځایي سیکانو پر یو معبد برید د بریدګرو او یو ولسي وګړي او د طالبانو د یو امنیتي کس په وژل کېدو پای ته رسېدلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي نامعلومه وسلوال معبد ته ننوتي او د لاسي بم برید یې کړی. په برید کې یو سیک او د طالبانو یو امنیتي کس وژل شوي او تر دې نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي برید نن شنبه ګهیځ نږدې 6:30 بجې د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د سیکانو پر یو معبد پیل شوی. د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټکور په یو ټویټر پیغام کې وویل نامعلومه وسلوال معبد ته ننوتل او د لاسي بم برید یې وکړ. د کابل د پولیسو ویان خالد زدان وایي ټول بریدګر وژل شوي دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس د پیښې په ځای کې د یو مسؤل کس ګورنام سینګ له قوله ویلي و چې د لومړنۍ چاودنې پر مهال معبد کې د نږدې 10 کسان په عبادت بوخت وو. نوموړي وویل نه پوهېږو څومره کسان ژوندي او څو کسان به وژل شوي وي. د وسلوالو او ټپیانو د پیژندګلوۍ په هکله څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي بریدګرو وروسته له ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه کې د موټر بم برید هڅه کوله خو هدف ته تر رسېدو مخکې چاودېدلی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.